بسم الله الرحمن الرحیم د HTML کلاس څخه راغلاست درته وایم خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسېږئ. نن شپږم لیکچر دا او په دې لیکچر کې به موږ په هوریزنټل لاین او ټکسټ فارمټینګ باندې بحث کوو. نو راځو نن په ډریمي ور کې کار کوو. یعنې ډریمي ور موږ مخکې بحث کړی ده چې HTML کوډ موږ په مختلفو آیډیانو کې کولی شو. مثلا تیر هغه کار مو په سبلیم کې وکړه، نوټپډ کې مو همدغه شان کار وکړه، د HTML کوډ هم کې ولیکه. اوس نن کار موږ په ډریمي ور کې کوو. راځو ډریمي ور راخلاصو. کله مو چې ډریمي ور راخلاص کړه په ډریمي ور کې اوس دلته صفحه کوم چې باندې مثلا د چې کوډ کوي موږ په HTML کې کار کوو. HTML کوډ لیکو نو HTML باندې زه کلیک کوم. دا د HTML هغه بیسیک ټول کمانډونه بلټ ان تیار راغلل. نو راځو ټایټل ورته بدلو چې ټایټل نن ورځ شپږم لیکچر د همدغه شپږم لیکچر زه ورته ټایټل انتخابوم او دا سیو کوم. صحیح ده. راځم دا صفحه کنټرول اس مې کړه، سیو کوم. کوم ځای کې ثبتول غواړئ، هر ځای کې چې تاسو ثبتول غواړئ هماغه ځای ورته انتخابولی شئ. زه راځم ډیسکټاپ ورته انتخابوم او په ډیسکټاپ کې ورته نوم ورته ورکوم چې سیکسټ لیکچر. نو دلته اوس موږ ډاډ HTML نه لیکو سره، ځکه موږ مخکې نه په ډریمي ور کې HTML صفحه اخیستله نو تیار هماغه HTML راځي. ضرورت دلته د ډاټ HTML ایکسټنشن نشته. خو که چېرته تاسې په سبلیم کې او یا په نوټپډ کې تاسې کوډ کوئ د HTML بیا هلته ضرور ده چې ایکسټنشن ورته ډاټ HTM یا ډاټ HTML ورته ولیکئ. اوس راځم باډي ته او دلته زه لیکم چې ویلکم or HTML class. او دا کنټرول ای سیو کوم، راځم براوز کوم، ګورم چې کار کوي کنه. او دا صفحه مو سره څنګه ده، هماغه څه مې چې ورته لیکلي ویلکم اور HTML class هماغه موږ ته شو سو. نو اوس راځم موږ په هوریزنټل لاین باندې بحث کوو. نن ورځ مو همدغه ټک ته ځانګړې کړې ده د هوریزنټل لاین او بل ټکسټ فارمټینګ. هوریزنټل لاین چې ده دا د چې ټک په اساس باندې مشخص کیږي، د HR ټک په اساس باندې مشخص کیږي. کله مې چې HR ولیکه مفهوم دا سو چې ما یو هوریزنټل لاین واخیست، یو افقي لاین مې واخیسته. صحیح ده. یعنې د HR په اساس یا هوریزنټل لاین په اساس باندې یو افقي لاین موږ ته رسمیږي د براوزر په یا د صفحې په مخ باندې. راځم دا شو کومه لکه څه رقم افقي ریفریش مې که ګوره د ویلکم اور HTML کلاس د لاندې یو افقي لاین موږ ته رسم شو. دا د چا په اساس باندې، دا د HR ټک په اساس باندې. HR ټک یا هوریزنټل لاین ټک چې ده دا یو ایمپټي ټک ده. یعنې دا یو داسې ټک ده چې سټارټ لري خو کلوز نه لري. صحیح ده. کلوز ته ضرورت نشته دی. دا سټارټ ټک لري خو کلوز ټک نه لري، یعنې ایمپټي ټک ده. راځو هوریزنټل لاین کوم اټریبیوټ لري. لکه په دې درسونو کې موږ په اټریبیوټ باندې بحث کړی ده. اټریبیوټ څو رقم اټریبیوټ، درې ډوله اټریبیوټونه موږ درلودل. اوس هغه خو هغه کې ځینې داسې اټریبیوټ چې هغه د هر ټګ لپاره مشخص کېدل، لکه کلاس یا ID یا سټایل، دا د هر ټګ لپاره مشخص کېږي. خو د هوریزنټل یا دغه ټګ مشخص هغه معلوم اټریبیوټونه کومه دي، ځانګړنې کومې دي، خصوصیات کومې دي، هغه باندې موږ بحث کوو. یو چې د الاین درې ویلوګانې ته دلته ورته انتخابولی سي. ګوره موږ ویلي دي چې اټریبیوټ ضرور باید شی ولري، یو نوم ولري. صحیح ده. یو شی ولري، نوم ولري د اټریبیوټ همدغه نوم، او بل باید شی ورته ورکو، موږ باید بل ورته ویلو ورته ورکو. دلته موږ درې ویلوګانې ورته ورکولی شو چې لیفټ، رایټ او سنټر ورته ورکولی شو. اوس زه دغه لیفټ ورته انتخابوم، کنټرول اس سیو کوم او راځم دا ریفریش کوم. کله چې ریفریش کوم نه معلومیږي چې لیفټ ته سو یا نه سو، خو د دې لپاره چې معلوم سي باید دغه لاین سایز موږ لږ کم کو. نو موږ سایز
وبخې دغه وید باید کم کو وید ورته مشخص کو چې د دې وید باید څومره وي وید زه ورته لیکم چې باید 500 وي ګوره یو اټریبیوټ د الاین په نامه څه چې الاین باید درې ویلوګانې اخلي موږ سره لیفت رایټ سنټر بل د موږ سره چې څه وید چې وید موږ په عددونو ورته مشخص کوو چې موږ سره دغه څومره عددونه راشي یعنی 500 پکسل موږ سره چې راشي دغه وید یا پراخوالی راشي دا کنټرول اس سیو کوم راځم براوز ته او دا ریفریش کوم ګوره دا موږ سره چې څه horizontal lines وید څومره څه 500 څه که تاسو فکر وکړئ دا چپې خواته ده لیفت خواته ده صحیح ده ولې ځکه هلته موږ په الاین کې لیفت ورته انتخاب کړی وو اوس راځم دغه الاین لیفت زه ورته چې کومه رایټ کومه کنټرول اس رایټ مې ورته ولیکه او دا ریفریش کومه ګوره دا چیرته ځي رایټ خواته راځي او که زه دغلته د رایټ په ځای باندې چې ورته ولیکم سنټر ورته ولیکم او دا کنټرول اس کما راځم دغه ریفریش کما دا چیرته راځي سنټر ته راځي نو د اچ ار اټریبیوټ وبخې د اچ ار ټګ څو اټریبیوټ موږ ویلې دوه یو الاین چې درې ویډیوګانې لرلې لیفت رایټ او سنټر بل چې موږ ویلې وید چې وید ته هر څومره عددونه چې ورته مشخص کولی شي د پکسل په اندازه باندې همغه عدد ورته مشخص کولی شي سایز ورته وید ورته مشخص کولی شي بل د موږ سره د اچ ار چې دا کلر ده د اچ ار بل اټریبیوټ د شی په نامه ده بل ځانګړنه د کلر په نامه باندې ده کلر تاسو هر ورته انتخابولی شئ په نورو آیډیانو کې تاسو مجبور یې دلته چې ورته ولیکئ ویلو ورته ولیکئ مثلا ریډ یا بلو یا لکه زه چې اوس لیکم ریډ مې ولیکه صحیح ده یا همدغه شان بله ویلو ورته لیکلی شئ یا د هیکزاډیسیمل په شکل ورته لیکلی شئ یا د ار جی بي په شکل بیا انشاءالله کلر ته چې موږ کلر لپاره یو کلاس ځانګړی کوو چې موږ د کلر لپاره څو ډوله ویلوګانې ورکولی شو 3 ډوله ویلوګانې موږ کلر ته ورکولی شو چې یو د ار جی بي په شکل باندې بل د هیکزاډیسیمل په شکل باندې او بل د نیم په شکل باندې نو دغه بیا وروسته په دې باندې بحث کوو خو اوس ما ورته ریډ انتخاب کړ کنټرول اس مې کړ او راځم دغه براوز کوم ریفریش مې کړ نو وګورئ د دې اچ ار یا دغه لاین رنګ سور رنګ شو او د دریم اټریبیوټ یو بل اټریبیوټ د چې په نامه باندې ده د سایز په نامه باندې ده مثلا سایز ورته انتخابوم لس صحیح ده دا ډبل والی کی اوس سایز کله چې زه ما ورته لس وټاکه دا ریفریش کړم د ډبل والی څومره څه لسو په اندازه یو بل چې ده هغه د نو شیډ په نامه باندې چې سوری دې نه اخلي نو شیډ ډایرکټ نو شیډ د اټریبیوټ نوم څه او نو شیډ هم چې څه همدغه ویلو وسوله کنټرول اس نو راځم دغه ریفریش کوم دغلته چې راځي هغه سوری هم نه ورسره راځي دلته اوس موږ کلر ورته انتخاب کړی ده کله کلر چې زه تر لرې کړم دا بیا ډېر ښه معلومیږي راځم دا ترېسته کومه کنټرول اس سیو کوئ او دا ریفریش کوم اوس په دې شکل باندې ښکاري صحیح ده او که زه دلته اوس سوری تر لرې کړم نو شیډ کړم دا یو هیڅ کنټرول اس سیو ګوره اوس په دې شکل باندې مخ ښکاري صحیح ده او که زه راسم ورته نو شیډ کړم دا بیا خپل هغه اصلي شکل ته کنټرول اس سیو کوئ او راځو دغه ریفریش کوو ګوره خپل شکل ته لاړ او یا تاسو کلر ورته انتخاب کړئ ورته انتخابو چې بلو نو دغه د اچ ار ټګ لپاره څو اټریبیوټ شول یو د الاین اټریبیوټ څو چې درې ویلوګانې لرلې وید ده موږ خپله خوښه ویلو ورته ورکولی شو صحیح ده چې د پراخوالي لپاره ده سایز ده چې همدغه ډبل والی ورته ټاکل کېږي په خپله خوښه د ویلو ورته ورکولی شو نو شیډ چې ده یو ویلو لري چې هغه نو شیډ ده صرف او کلر ده کلر تاسې په خپله خوښه باندې یو ویلو ورته ورکولی شئ دا د اچ ار ټګ یا د اچ ار الیمنٹ یا د هوریزنټل لاین الیمنٹ اټریبیوټ یا خصوصیاتو اوس موږ راځو په چې باندې بحث کوو په ټیکسټ فارمټینګ باندې بحث کوو په ټیکسټ فارمټینګ کې لومړی موږ ټیکسټ فارمټینګ خو تاسو ته معلومیږي کله چې ورډ ته تاسو لاړ شئ په ورډ کې یو لیکنه وکئ یو لیکنې ته تاسو مثلا سایز ورته انتخابوئ یا لیکنې ته کلر انتخابوئ یا لیکنې ته یو سټایل
هغه فارمټ ورته انتخابوي، فونټ ورته انتخابوي، یا یو لیکنې ته سبسکرایب کوي یا سوپرسکرایب کوي، یا په منځ کې لاین راولئ یا انډرلاین کوي یا ایټالیک کوي یا بولډ کوي. دغه ټول د چې مربوطه کارونه دي ټیکسټ فارمټینګ مربوطه کارونه دي. دا ټول کارونه موږ په چې کې کولی شو، په HTML کې هم کولی شو. مثلا موږ راځو یو لیکنه لرو، هغه ته موږ د چې په نامه ټګ اخلو، د فنډ په نامه باندې ټګ اخلو. صحیح ده. دا فنډ مې هم اوپن که او هم مې چې که کلوز مې که. د دې نه وروسته راځم په دې کې یو څه لیکنه کوم. یو څه لیکنه به د ورډ پروګرام نه راواخلم. اوس فنډ د فنډ په نامه باندې ما یو الیمنټ لرم یا ټګ لرم، په دې کې یو څه ټیکسټ مې اضافه کړل. خو دا زه راځم اوس کنټرول اس سیو کوم، شو کوم، ګورم چې څه رقم ښکاري، ریفریش کوئ ګوره. نو ټیکسټ فارمټینګ او کوم څه مې چې لیکلي وو دا مې چې د ورډ پروګرام نه ډاونلوډ کړي وو. صحیح ده. دا ټول ماته چې شو دلته شو صورت راغلل. راځم دلته به یو چې ورته واخلم ټیکسټ فارمټینګ نه وروسته زه یو بریک اخلم، یو لاین بریک کوم. صحیح ده. انټر بټن. اوس فنډ ته زه یو څه خصوصیات اضافه کوم. دا خو د فنډ په نامه ټګ موږ واخیسته، د ټګ ته اوس زه چې کوم یو څه خصوصیات ورته اضافه کوم. یو خصوصیات د فنډ دا ده چې ته کلر ورته انتخابولی شي. صحیح ده. کلر کوم ډول کلر زه ورته انتخابوم؟ مثلا زه ورته ورکوم چې پینک، کنټرول اس، او راځم دغه ریفریش کوم. صحیح ده. ګوره د دې پینک کلر واخیسته، خو پینک کلر ډیر خپ ده. راځو یو بل کلر به ورته انتخاب کړو چې لږ معلوم سي. زه ورته همدغه ریډ انتخابوم. صحیح ده چې دا لږ روغ معلومیږي. دا اوس چې څه دی موږ سره په فنډ دننه کومه لیکنه چې موږ یې راکړې ده همغه لیکنې ته خصوصیات ور اضافه س د کلر په نامه باندې. یو اټریبیوټ د فنډ همدغه د کلر په نامه باندې ده. بل اټریبیوټ د فنډ د چې په نامه باندې ډي آی آر په نامه باندې ده. ډي آر موږ مخکې په اټریبیوټونو کې ویلي وو چې لیفټ ټو رایټ یا رایټ ټو لیفټ. اوس که زه وغواړم چې لیفټ ټو رایټ لیکنه راوړم نو چې کومه LTR لیفټ ټو رایټ دغه ویلو ورته ورکوم. صحیح ده. ډي آی آر یا ډایرکشن دوه ویلوګانې لري، یو لیفټ ټو رایټ L to R او بل R to L یا right to left، دغه دوه ویلوګانې لري. اوس زه دا راځم کنټرول اس سیو کوم، نو دا ریفریش کوم، لیفټ ټو رایټ ویلو یې واخیستله، خو دا مخکې له مخکې موږ سره چې ده لیفټ ټو رایټ ده. او اوس که زه ورته R TL کم یا رایټ ټو لیفټ کم نو راسم دغه ریفریش کم، نو دا اوس چې سو د چپې خوا نه ماته شو، ځکه دا اخري ډاټ علامه کومې خوا ته راغی، چپې خوا ته، یعنې د ښي طرف نه چپې خوا ته لیکنه شروع شوه. صحیح ده. دغه ډایرکشن د دوهمه اټریبیوټ. او ورپسې یو بل اټریبیوټ لري د چې په نامه باندې د فیس په نامه باندې اټریبیوټ لري. فیس کې ته دلته کولی سې چې د فنټ سټایل ورته مشخص کړي چې موږ کوم ډول سټایل ورته مشخص کړو. ګوره دا مختلف سټایلونه دي، موږ سره موږ ایریل ورته انتخابو یا بل یا بل. نو دلته موږ سره څو ډوله اوس مثلا دا زه ورته انتخابوم، په دې کې موږ سره درې سټایلونه د فنټ راواخیستل د کمپیوټر نه، یو چې همدغه ده او بل ټایمز نیو رومان ده او بل ټایمز په نامه ده او بل چې د سرې په نامه باندې ده. یعنې دغه څلور ویلوګانې یا د څلور فنټ سټایلونه یې موږ سره واخیستل. که چېرته دغه د موږ سره کمپیوټر کې شتون ولري همدغه اپلای کېږي، که دا نه وي دا اپلای کېږي، که دا نه وي دا اپلای کېږي، که دا نه وي بیا دغه اپلای کېږي، او که دا هم نه وي بیا عادي حالات خپل حالات اپلای کېږي. نو دا راځم کنټرول اس سیو مې کړه او د دې نه وروسته راځم ریفریش کوئ، د دې فنټ سټایل څنګه څه په دې فنټ سټایل کې یو څه نه څه تغیر راغی. یعنې دا د فیس نه ته چې کولی سې د دغه لیکنې سټایل ورته برابرولی سې. فیس یو داسې اټریبیوټ ده چې د لیکنې سټایل په دې کې مشخص کولی سي. یو بل د سایز په نامه باندې لري، د چې په نامه باندې سایز په نامه باندې. دلته تاسو سایز ورته انتخابولی سي، خپله خوښه هم ورته انتخابولی سي او دغه ویډیوګانې هم ورته انتخابولی سي. مثلا زه ورته مثبت 4 انتخابوم. صحیح ده. دا کنټرول اس سیو کوئ او دغه ریفریش کوو. ګوره دا لیکنه څه شوله، بیخي لویه شوله.
همدغه شان دغه د چیو د فنټ د فنټ په نامه باندې یو ټګ یا الیمنټ و چې مختلف اټریبیوټ لرل دغه ټول اټریبیوټ یې موږ دلته مشخص کړل. اوس په ټکسټ فارمټینګ کې یو بل د موږ سره چې ده بولډ بی په نامه باندې بولډ لپاره موږ چې کارو بی کارو. اوس زه غواړم چې دغه پرووایډ چې کومه او د پرووایډ بولډ کومه صحیح ده. نو راځم دغه بولډ ټګ مې شروع کړ صحیح ده د دې کنټینټس مې چې وټاکه پرووایډ مې وټاکه او بیرته مې بولډ ټګ چې کړ بند مې کړ. بولډ ټګ موږ د چې په اساس باندې اخلو د بی په اساس باندې. کله چې موږ وغواړو چې ولیکنه د بولډ سي یوازې بی اخلو چې یوازې بی. اوس دغه پرووایډ به موږ ته چې راځي بولډ به راځي. کنټرول اس یو کوم یې همدغه راځم او دغه ریفریش کوم دا پرووایډ به موږ ته چې وي بولډ کېږي صحیح ده. ګوره دا موږ ته چې څه بولډ څه دغه د چې لپاره ټګ و د بولډ لپاره ټګ و. اوس همدغه شان یو بل ټګ د موږ سره د چې په نامه ده د آی په نامه ده. د آی نه هدف ایټالیک ده صحیح ده. کله چې موږ وغواړو یو څه ایټالیک راوړو بیا موږ چې کوم ټګ اخلو د آی په نامه باندې ټګ اخلو. راځم دغه ریفریش کوم. اوس دغه پاورفل به موږ سره چې کېږي موږ سره به ایټالیک کېږي. دغه پاورفل د موږ سره چې څه ایټالیک شو. همدغه شان اوس زه غواړم چې دغه وی چې دا د دې نه وروسته وی دا زه چې کومه انډرلاین کړم بیا موږ یوازې چې اخلو یو اخلو. نو تر یو پورې یا پرو پورې زه دغه چې کومه انډرلاین راوړم. دغه وی ټو هیلپ یو پرو دا به چې راځي ټول به انډرلاین راځي. راځم دا مې کنټرول اس که او دغه چې کومه ریفریش کومه وی ټو هیلپ یو پرو دا ګوره چې څه ټول موږ سره انډرلاین راغی. همدغه شان موږ بل د سب او سوپر سکرپټ ځینې هغه لرو. که چېرته مثلا موږ سره زه دغه ویډیو لرم یا مثلا دلته ما لیکلي دي دا به لږ راشم دې خواته به سکسث HTML class اول سر کې ولیکم سره ویلکم or HTML class and 6 lectures. کنټرول اس یو کوم راځم دا ریفریش کوم نو دلته موږ ته څه راغلل ویلکم to our HTML class and 6 lecture. خو اوس دا غواړم چې دا 6 په دې ډول ونه لیکل شي. دا 6 TH باید چیرته راسي پورته راسي د شپږ له پاسه باندې ولیکل شي. قانونا خو همدغه شان راځي اصولا. نو زه بیا چې کومه دغه TH په سب سوپر سکرپټ کې بندوم SUP صحیح ده. سوپر سکرپټ د SUP د چې مفهوم ورکوي د سوپر سکرپټ مفهوم ورکوي. دغه TH به اوس چیرته راځي دا به د شپږو له پاسه یا د توان په شکل باندې راځي صحیح ده. توان په شکل راځي خو ان شاء الله توان یادېږي د توان په شکل باندې همدغه راځي. کنټرول اس دا سیب کو ګوره چې دغه راځي که نه راځي. ګوره همدغه شان معلوم شو چې دغه TH د چې له پاسه راغی د شپږو له پاسه سره راغی صحیح ده. اوس مثلا ځینې وختونه موږ سره داسې لیکل شوي وي چې دلته به راسم یو کې د کیمیا فرموله به ولیکم. کیمیا فرموله خو به H2O دا خو به ټولو ته معلوم وي که نه. نو H2O ما ولیکه او دا راځم ریفریش کوم H2O ولیکل شي صحیح ده. خو دغه دوه باید چې راسي د H ضریب باید وګرځي د H ضریب وګرځي لاندې باید راسي. دې لپاره باید زه د چې نه استفاده کوم د SUB نه استفاده کوم سبسکرپټ نه استفاده کوم صحیح ده. دغه دوه صرف چې کومه په SUB کې بندوم کنټرول اس H سبسکرپټ دوه بیا سبسکرپټ کلوز صحیح ده اخري کې او. راځم کنټرول اس سیو کوی هم دغه او دلته راځم دا ریفریش کوم ګوره H2O دا دوه چې ولیکل سو د H ضریب وګرځېده یعنې لاندې ولیکل شو. نو دا هم ټکسټ فارمټینګ کې راځي. که چېرته ته وغواړې چې یو ټکسټ د په توان په شکل باندې ولیکل شي د سب SUP نه استفاده کو سوپر سکرپټ نه استفاده کو. او که چېرته د یوه لیکنه د ضریب په شکل باندې ولیکل شي بیا د موږ نه استفاده کو د SUB نه استفاده کو. همدغه شان لکه لاندې مو ویلې چې
موږ غواړو چې لیکنه بولډ کو، بیا موږ د چی نه استفاده کو، د بی نه استفاده کو. د بی نه به وغیره تاسې کولی سئ چې له چی نه استفاده وکئ، له بیگ نه هم استفاده وکئ. اوس زه که چېرته وغواړم چې دا ویلکم ور HTML کلاس ان دغه ټول چې وکمه دا لږ غټ ولیکمه، نو زه راځم د بیگ په نامه باندې یو چې لیکمه، بیگ په نامه باندې یو ټګ اخلم. بیگ ټګ مې دلته شروع که په کومه لیکنه بولډ کول غواړو موږ ان تر دغه لیکچر پورې دغه ټوله لیکنه زه چې کول غواړم بولډ کول غواړم. نو راځم دلته دغه بیگ ټګ څنګه کومه کلوز کوم یې، صحیح ده. کنټرول اس سیو کوم، دغه لیکنه به اوس وګورو څنګه به کېږي، لږ به بیگ کېږي، غټېږي به. دا کنټرول اس مې که اوس یې ریفریش کوم، دا لیکنه څنګه شوله، لږ غټه شوله. ګوره بولډ موږ ته ډبل والی ورکوي او بیگ په نامو باندې لږې سایز غټوي، صحیح ده. همدغه شان د غټوالي لپاره یو بل ټګ زه لرم د چې په نامو باندې، د سټرانګ په نامو باندې، چې په نامو باندې، سټرانګ په نامو باندې. خو دغه سټرانګ چې ده دا بیا چې کوي، راځو به ګورو. دا ټکسټ فارمټینګ ته زه چې اخلم، سټرانګ په نامو ټګ اخلم، ټکسټ فارمټینګ، او دلته چې کوم ټکسټ فارمټینګ دغه سټرانګ زه کلوز کوم، کنټرول اس سیو کوئ او دلته راځم. دغه ټکسټ فارمټینګ به چې کېږي، دې کې به لږ تغییر راځي، دا به ریفریش کړم، ګوره لږ تغییر کې راغی، یعنې بولډ. سټرانګ لږ بولډ کول کوي، بیگ لږ چې کوي غټول کوي، او بی یا بولډ خاص هم د چې لپاره ده، د بولډ لپاره ده. دغه ټول د ټکسټ فارمټینګ لپاره ځینې ټګونه وو. همدغه شان تاسې کولی سئ چې ټکسټ فارمټینګ ځینې نور ټګونه هم وکاروئ، مثلا د ډیل په نامه باندې ټګ وکاروئ چې کراس راځي، صحیح ده. یا تاسې کولی سئ چې د EMB په نامه باندې یا امبیډډ په نامه باندې ټګ وکاروئ، صحیح ده. یا تاسې کولی سئ چې د کوډ په نامه باندې ټګ وکاروئ، یا کولی سئ چې د BDO په نامه باندې ټګ وکاروئ. دغه ټولې د لیکنې ځینې سټایلونه دي. دغه ډیل چې ده مثلا یو لیکنه ډیل کوي یا سټرایټ خط پې راوړي، ډیلیټ کوي، وانته امبیډډ لږ یو څه ناڅه په ټکسټ کې تغییر راوړي. همدغه شان کوډ BDO دغه ټول لږ لږ په ټکسټ یا په فارمټ یا ټکسټ فارمټینګ کې چې کوي یو څه تغییر راوړي. مثلا زه دا به هم لږ لږ عملي کو، راځو به ګورو څومره تغییرات پرې کې راځي، خو ډېر کم تغییرات راځي. دغه اخري کې فرست یو دغه اخري کې چې دا ډاکومنټ دا څنګه کومه ډیل ورته اخلم، دې ته دا ډیل کوم، په دې باندې ډیل کمانډ ما اپلای کړ او راځم دغه ریفریش کوم، په دې باندې به یوازې منځ کې چې راسي یو خط به راسي، سټرایټ فونټ خط به راسي، صحیح ده. ډیل د همدې لپاره کارول کېږي. یا مثلا دغه یور دغه ته زه چې اخلم کوډ اخلم، کوډ په نامه باندې ټګ اخلم، صرف یور ته، صحیح ده. دې کې بیا ډېر کم تغییر راځي، ډېر اساسي تغییر په دې کې نه راځي. دغه یور چې ده یور دې کې به یو څه نه څه تغییر راسي، صحیح ده. ګوره څه نه څه په دې کې چې څه یو څه تغییر راغی. یا مثلا د امبیډډ په نامه باندې هغه هم یو څه نه څه په دې کې تغییر راولي، یا BDO په نامه باندې دا هم یو څه نه څه لږ تغییر په دې کې راولي. او یو بل د ټکسټ فارمټینګ مربوطه چې موږ وایو، مثلا که زه چېرته وغواړم یو ځای کې چې راوړم سپیس راوړم، دې ځای کې زه غواړم یا ویډیو نه وروسته زه غواړم سپیس راوړم، صحیح ده. ویډیو نه وروسته زه یو څو سپیسونه راوړم، خو دا سپیسونه د موږ سره نه منل کېږي، صحیح ده. دا چې کېږي د موږ سره نه منل کېږي. HTML نه انټر بټن یې مني. مثلا که زه راسم دغلته راسم زه انټر بټن یې ووهم دلته، صحیح ده. څو انټر دغه انټر بټن هم د موږ سره نه مني چې موږ ته په براوزر باندې څو انټر یا څو لاینونه همدغه شان مات راسي، سپینه ساحه دې راته راسي، یا دغلته چې څو سپیس ما ورته ورکړل دغه سپیسونه دې ومني، صحیح ده. نو سپیسونه یوازې په HTML کې موږ سره یو سپیس منل کېږي، د یو سپیس نه زیات سپیس موږ سره نه منل کېږي. اوس راسم دا ګورم عملا چې رښتیا هم تغییر راځي که نه، دا ریفریش کوم هېڅ تغییر نه راځي، ګوره صحیح ده. هغه مې سیو که دلته ما څو انټر بټن یې وهلې وې او د دې ویډیو نه مې وروسته څو سپیسونه اخیستي وو، هېڅ تغییر نه درغلی. د دې لپاره چې انټر بټن یې ومنل شي موږ چې اخلو BR اخلو. BR خو به مې انشاءالله په تېر درس کې موږ ویلې وي لاین بریک، صحیح ده. لاین بریک داسې یو ټګ ده چې دې په اساس باندې یو لاین یا کرښه ماتېږي، او دغه ټګ BR ټګ چې ده دغه امټي ټګ ده یا
داسې ټک ده چې هغه سټارټ لري خو اینډ یا کلوز نه لري. صحیح ده. د دې په اساس باندې څه کېږي یو لاین ماتېږي. کنټرول ایس داسې وکړو راځو دا ګورو همدغلته به یو لاین مات شي موږ سره. صحیح ده. ګوره یو لاین څنګه سو ښکته راغلل. همدغه شان که وغواړو چې موږ سره د سپیس ومنل شي یا د څو سپیسونه موږ ومنل شي دلته موږ د یو انټیټي نه استفاده کوو چې هغه د چې انټیټي ده ان به موږ واخلو ان علامه ان بی اس پی دغه انټیټي به واخلو ان بی اس پی او اخري کې سیمی کالن کنټرول اس یو کوئ. اوس دلته موږ سره چې یو سپیس واخیسته که دوه غواړو دا کنټرول سی او دې خوا ته چې کوو کنټرول وي پیسټ کوئ. دا د موږ سره دوه سپیسه واخیستل شو. اوس راځم دا ګورم ریفریش کوو د ویډیو نه به وروسته موږ سره چې راځي دوه سپیسه راځي. دلته موږ سره چې سو دوه سپیسه واخیستل شو. همدغه شان ته کولی سي چې څو سپیسونه د شي په اساس باندې واخلې یو سپیس د ان علامه او دغه نه وروسته ان بی اس پی دغه انټیټي اچوو موږ. ځینې نور انټیټیان موږ هم لرو چې انشاءالله په خپل وخت سره به موږ په هغه باندې به هم بحث وکړو. اوس راځو یو بل ټګ موږ لرو د چې په نامه باندې د پری په نامه باندې چې په نامه باندې پری په نامه. دغه پری ټګ یا پری سرف فارمټینګ په نامه باندې دغه پری سرفس یا پری په نامه ټګ د چې لپاره کارول کېږي دا د دې لپاره کارول کېږي څه رقم چې ته یوه لیکنه د دې په منځ کې ګیره کړي د دې ټګ یا د دې الیمنټ په منځ کې چې څه رقم لیکنه ته ګیره کوي عین شان چې څه رقم دلته لیکل شوی په همغه رقم په براوزر کې هم ښکاري. اوس ګوره دلته موږ مختلف سپیسونه مو هم ورته ورکړل یا انټر بټن مو هم وویلې یا نور تغیرات مو هم راوړل خو هېڅ په براوزر کې په همدغه شکل باندې نه ښکارېږي. صحیح ده. په براوزر کې په همغه شکل باندې نه ښکارېږي نه همغه عمر سپیسونه اخلي او نه لاین بریک اخلي. صحیح ده. یا داسې نور. اوس زه راځم دغلته ډي لیکم دې نه وروسته راځم دلته اس لیکم دې نه وروسته دلته ال لیکم دا کنټرول اس کوم او راځم دلته ریفریش کوم اس تغییر نه راځي یوازې ډي اس ال یو سپیس دوی په منځ کې اخیسته زیات سپیسونه په منځ کې نه راغلي. صحیح ده. همدغلته لیکنه راځي. خو که موږ وغواړو چې کټ مټ دی څه رقم مې چې لیکنه کړې همدغه لیکنه د په براوزر کې موږ ته وښکاري لکه څه رقم مې چې په HTML کې لیکنه کړې کټ مټ د همغه رقم راته په براوزر کې وښکاري بیا موږ له چې نه استفاده کوو د پری سرفس یا د پری ټګ نه استفاده کوو. صحیح ده. دغه پری ټګ په منځ کې مثلا زه یوه لیکنه راوړم یا همدغه لیکنه راوړم کنټرول اس دا مې سیو کړي دې نه وروسته مې کنټرول سی دا مې کافي کړ او دا راوړم دلته کنټرول وی پیسټ مې کړ. صحیح ده. کنټرول اس سیو کوم اوس دا لیکنه ګوره څه رقم چې همغلته ده. صحیح ده. کټ مټ همغه رقم ډي څومره سپیس مې ورته ورکړی ده د اس یا ال ترمنځ مې څه رقم سپیس ورکړی څو انټر بټن مې ویلي دي د دې لیکنې ترمنځ ګوره او د دې لیکنې ترمنځ وګوره څومره غټ توپیر ده. دا چې څه رقم په HTML کې لیکل شوی په همغه ډول باندې راغلی ده او دا چې څه رقم اصول دي په همغه اصولو باندې راغلی ده. صحیح ده. د چې ټګ په اساس باندې دا کار کېږي دا د پری ټګ یا د پری سرف ټګ په اساس باندې دغه کار سرته رسېږي. دغه و د نن ورځې درس دی موږ خدای دې وکړي چې په پوه شوي یئ. د تاسې کورنۍ وظیفه هم همدغه ده چې په دغه ټول ټګونه چې موږ ویلې سره له ارشیبیټ په دې باندې کار وکړئ فایل جوړ کړئ او دغه فایل له ما سره شریک کړئ. صحیح ده. دا تاسو کورنۍ وظیفه ده. کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې هم شریکولی سئ واتساپ لارې هم شریکولی سئ. خدای دې وکړي چې تنګ شوي نه وئ او که پوه شوي او د راتلونکي درسونو د تعقیب په هیله مو